بعضې مشران اسې د خدای دپاره یو ماشوم یو ټک لګو کی هغه د مولا نصرالدین هغه قصه راته رایاده شوه وی هغه چې کوم دی نو یو شاګرد ته یو ځل وی چې ورشه بچې د دې منګي نه اوبه راواله نو چې هغه منګي نه ور روان شو نو منګي خو د خاورو جوړ وي او هغه کټورې پې د خاورو وي نو وی اول یو څو طرقه لګو کو نو چې وی وخه نو هغه شاګرد ورته وی چې مولا صاحب دا ولې دې ووخلمه هغه ورته وی بچې وی ما وی چې ته منګي یا دا کټورې مات نه کې نو هغه ته چې مولا صاحب ما خو کټورې یا منګي نه دي مات کړي نو بیا دې ولې ووخلمه نو وی چې کټورې او منګي مات کړي بیا د وخلو څه فایده ما په اډوانس کې لګي وخلې چې سبا مات نه کې نو کله کله بعضې مشران اسې اډوانس کې خپل ماشومان وخي نو تاسې نه دي کول پکار بلکې خپل ماشومانو سره د مینې او د محبت اظهار کول پکار دي اوس دی کې بعضې خلکو ذهن کې دا خبره به راځي چې موږ به خپلو ماشومانو سره د مینې او محبت دا اظهار څنګه کوو نو که ځوانان یې اوري هغې ته پته لګي چې د مینې او محبت اظهار به څنګه کوې خو چې کوم مشران دي هغې ته زه دا وایم ستاسو چې چاته خر ګوټ شي چا سره همکار وي که هغه خان وي که ملک وي که افسر وي که څوک بل څه سرکاري دغه وي نو تاسو هغه سره څه کوئ یره چې څنګه ماشومان ښه دي واړه زاږه ښه دي کله کله وله تحفې وړو او دا بعضې خلک چې کوم دي نو لاسونه یې هم ښکلی نو چې دقه شانتې مونږ پردي خلکو ته منت کوو هغې سره د مینې او د محبت اظهار کوو کیدای شي زمونږ په زړه کې وي یا نه وي نو دقه شانتې خپلو ماشومانو سره د مینې او د محبت اظهار کول پکار دي ستاسو د ماشومانو چې کوم څیز خوښ دی که د وسه مو کېږي هغه څیز ورله راوړل او ورته ووایي چې بچې دا څیز ما تاسو له تحفه کې راوړی دی د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي